د ذوالحجې میاشت شروع ده او دا په اسلامي میاشتو کې اخیرنۍ میاشت 12مه میاشت. په دې میاشت کې چې چېرته تاریخي واقعات راپېښ شوي نو د هغه تاریخي واقعاتو نه یوه واقعه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهادت واقعه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابي دی، دریم نمبر خلیفہ دی، امیر المؤمنین دی، سلورم نمبر مسلمان شوی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته خپل یو لور په نکاح کې ورکا، کله چې هغه وفات شو نو د هغې نه بعد ورته پیغمبر علیه السلام بل لور په نکاح کې ورکړل. او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به د هر جمعې په ورځ باندې یو غلام آزادولو، هرې جمعې ته به یو غلام آزادول. او چې کله به د جمعې په ورځ باندې غلام آزادول به ترې نه پاتې شو نو بلې جمعې ته به یې د هغې قضا راګرځول. دې نه علاوه الله رب العزت هغوی ته ډېر لوی صفات ورکړي وو، ډېر لوی مقام او مرتبه ورته ورکړی و. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د شهادت دا واقعه زمونږ په تاریخ کې یو دردناکه واقعه ده چې دا څه خلک وو چې هغوی ته باغیان ویل کېږي، چې دغه باغیانو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خلاف څه الزامات لګولي وو او د هغه الزاماتو په بنیاد باندې دوی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خلاف سازش کول. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د جمعې خطبه ورکوله او د خطبې په دوران کې دغه باغیانو شور او شرابه او هنګامه جوړه کړله. او دغه شور او شرابه او هنګامې په دوران کې یو باغي راغی او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د لاس نه کونټې واغستله. هغه کونټې چې عثمان رضی الله عنه په خطبه ورکوله نو په هغې به سهاره اغستله، هغه کونټې ترېنه واغستله، هغې یې ماته کړله. دا کونټې دا هغه کونټې وه چې دې سره د پیغمبر علیه السلام لاس لګېدلی و. دا هغه کونټې وه چې دا حضرت ابوبکر رضی الله عنهم استعمال کړې وه. دا هغه کونټې وه چې دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنهم استعمال کړی و. دا کونټې ماتول وو چې په مسلمانانو باندې یو قیامت را مات شول او مسلمانان ډېر زیات غمجن شول او د هغوی په زړونو باندې یو غم راغللو. او صرف دا نه چې دی دا کونټې ماته کړله بلکې دی کاڼي ورول شروع کړل. امام ابن جریر اور امام ابن کثیر رحمت الله علیه نقل کوي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د جمعې په ورځ باندې خطبه ورکوله او په خطبه کې وفرمیل ای باغیانو، ای د بهر نه راغلي خلکو، دا اهل مدینه یعنی دا صحابه دا پوهه دي چې تاسو به ارشاد رسول ملعون یې، تاسو خپلې نیکې په خپل ګناهونو سره مټاووئ، الله رب العزت ګناهونه په نیکو سره مټاوئ او ختمه یې. دا خبره وکړله. محمد ابن مسلمه ودرېدلو او د حضرت عثمان رضی الله عنه تایید یې وکړلو چې او دا خبره همدغه شانتې کېده. یو باغي خوا کې ناستو، هغې کېنولو. بیا زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ودرېدلو، هغه د دې خبرې تایید وکړلو چې او زه د دې ګواهي ورکوم دا خبره درست ده، خو خوا کې ورسره بل کس ناستو، هغې هم کېنولو. الغرض دا چې دې باغیانو کاڼي ورول شروع کړل او چې څومره خلکو په هغې باندې کاڼي ورول، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باندې کاڼي وورول، هغه د منبر نه راوغورځېدلو، بېهوشه شولو. دې باغیانو د حضرت عثمان رضی الله عنه همسا عصا کونټې ماته کړله. هغه کونټې چې هغې سره د پیغمبر علیه السلام لاس لګېدلی و، هغه کونټې چې هغې سره د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لاس لګېدلی و، هغه کونټې چې هغې سره د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه لاس لګېدلی و، دا کونټې هغه څوک ماتولی شي چې د چا زړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت او د عظمت نه خالی وي. دا کونټې هغه څوک ماتولی شي چې د چا زړه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د عظمت او محبت نه خالی وي. دا کونټې هغه څوک ماتولی شي چې د چا زړه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د عظمت او محبت نه خالی وي. یو کونټې د کلیم وه، دا کونټې د حبیب وه، کونټې خوا د کلیم وي،
خوا د حبیب وي دواړه قابل احترام دي خدای دا کونټه داسې په بې دردۍ سره ماته کړله د هغې بې ادبي یې وکړله او د هغې نه بعد دی د مسجد نبوي ادب او احترام لحاظ هم ونه ساتلو هغه مسجد نبوي چې د هغې په باره کې ارشاد دی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي چې تاسو خپل आवाज د خپل د پیغمبر د आवाज نه مه اوچتوئ دی د هغه مسجد نبوي د ادب او احترام لحاظ هم ونه کړلو دی په مسجد نبوي کې شور او شرابت جوړه کړله هنګامې جوړه کړله بې ادبي وکړله د دې نه پته ولګېدله چې دا باغیان څرنګې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د عظمت او محبت نه خالي وو نو دغه رنګې دا باغیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظمت او محبت نه خالي وو دی کاڼي برابر شروع کړل حضرت عثمان رضی الله عنه بېهوشه شولو را پرېوتلو خلکو حضرت عثمان رضی الله عنه اوچت کړلو هغه یوړلو خپل کور ته قصر خلافت ته یوړلو کله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په هوش کې راځي هغه اول پوښتنه کوي چې اهل مدینه څرنګه دي خپل زخمی حالت کې خو د مدینه والا خلکو فکر ورسره چې اهل مدینه څرنګه دي لا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په دغه حالت کې چې بهر باغیانو دا چغې کړلې چې د نن نه بعد به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په مسجد نبوي کې نه جماعت کوي نه به امامت کوي او نه به حضرت عثمان رضی الله عنه مسجد نبوي ته د منځ کولو دپاره ځي هغه مسجد نبوي چې د هغې ځای هغه تنګ شوی و نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د هغې د وسعت دپاره د هغې د تعمیر دپاره په لکونو روپۍ خرچ کړی وې په هغې کې په لکونو روپۍ لګولې وې نن په هغه مسجد کې د منځ کولو نه دې باغیانو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه منع کړه او په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باندې به چې د کمې ورځې نور راختلو نو زیات د شدت پیغام به وروړل زیات د غم پیغام به وروړل اول حضرت عثمان رضی الله عنه خطبه دوران کې دی شور او هنګامه جوړ کړل بیا د هغې نه بعد دی کونټې ماته کړله د هغې نه بعد دی کاڼي وورول د هغې نه بعد دی وویل چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به مسجد نبوي ته د جماعت کولو دپاره نه راځي د امامت کولو دپاره به نه راځي او بیا د دې نه بعد دی چغې کړلې چې د نن نه بعد حضرت عثمان رضی الله عنه به په خپل کور کې بند خپل کور نه به بهر نه راوځي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په خپل کور کې محصور کړلو قید یې کړلو په خپل کور کې دننه بند کړلو حضرت عثمان رضی الله عنه باندې پابندي ولګاو کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه د کور غیر چاپیره دی محاصره وکړله حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل کور کې بند کړلو مختلف صحابه راتلل حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته مشوره ورکوله او ورته ویل چې تاسو مونږ ته اجازه راکې چې مونږ د دې باغیانو خلاف وجنګیږو چې مونږ د دې دا غرور دا په خاورو کې میلو کو مونږ له اجازه راکې او یا داسې وکړئ چې تاسو د دې مدینې نه لاړ شئ بل چرته کې لاړ شئ په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وفرمیل چې په مدینه کې د وینې تویولو اجازه هم نه ورکوم او زه دا ښار هم نه پرېږدم حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه راغی او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته وویل چې زه ستاسو وړاندې درې خبرې پیش کوم تاسو د مسلمانانو امیر یې تاسو په مصیبت کې مبتلا یې تاسو په تکلیف کې مبتلا یې تاسو پریشانی کې مبتلا یې نو زه تاسو ته درې خبرې پیش کوم په دې دریو خبرو کې دننه تاسو یو خبره قبوله کړئ او هغه منظوره کړئ اول نمبر خبره زه ستاسو وړاندې دا پیش کوم چې تاسو روزئ او د دې باغیانو خلاف وجنګېږئ فإن معك عددا وقوة وأنت على الحق ځکه چې تاسو سره خلق دي تاسو سره فوج دي تاسو سره طاقت دي تاسو سره قوت دي تاسو په حق باندې نو د دې خلاف روزئ وجنګېږئ او که داسې نه کوئ نو دویم نمبر کار دا وکړئ چې دې باغیانو کم اړخ ته محاصره کړې ده نو دا اړخ پرېږدوئ او د دې کور بل اړخ ته دیوال کې سوریو کې په سورلۍ باندې سور شي او مکې ته لاړ شي په مکه مکرمه کې به دا خلک د ستاسو قتل جایز نه ګڼي او که داسې نه کوئ نو دریم نمبر کار دا وکړئ چې شام ته لاړ شي
الته کې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ دې هغه به د تاسو پوره حمایت وکي پوره مرګرتیا به د تاسو وکي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله ټول خبرې وریدلې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په جواب کې او فرمایل چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خار کې په مدینه منوره کې د وینې تویولو اجازه نه ورکوم د دې اجازه چالم نه ورکوم چې هغه په مدینه منوره کې قتل او قتال وکړي په مدینه منوره کې وینې تویې کې د دې اجازه نه ورکوم او دایم ویلیو چې زه د مسلمانانو خلاف اول جنگ کولو والا نه جوړېږم چې مسلمان سره وجنګېږي نو وی فرمایل چې زه دغه خلکو سره جنگ نه کوم د دې اجازه نه ورکوم او دویم نمبر یې دا او فرمایل چې زه مکه مکرمه ته نظم ځکه چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی چې په مکه مکرمه کې به یو قریشي ظلم کوي هغه باندې به د نیمې دنیا عذاب راځي زه مکه مکرمه ته نظم او زه شام یا نور علاقو ته نظم ځکه فلن افارق دار هجرتي ومجاورة رسول صلی الله علیه وسلم چې زه به هرگز هیڅ کلم د خپل هجرت کور او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام گاونډګری به پرېږ نه ده د دې نه محترم تاسو اندازو لګه چې څومره محبت یو د پیغمبر علیه السلام څومره مینه وه چې نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خار پرېښودلو او نه یې چاله دا اجازت ورکولو چې څوک دې په مدینه منوره کې قتل او قتال اگر چې په خپله د خپل ځان ته ورته خطره وه باغیان خلاف راغلي وو د محاصره یې کړې ده او په دغه ټیم کې هغه د دې خبرې اجازت نه ورکړي